بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. نن زه تاسو ته د الله جل جلاله د نوم معنی او د دې یو څو خواص دي هغه تاسو ته ښیم. یقینا چې ډېرې زیاتې برکت او ډېر زیات فضیلت او ډېرې فایدې دي پکې زموږ دپاره. د الله جل جلاله دا ذاتي نوم دی. معنی دا د الله ذاتي نوم دی. معنی دا معبود برحق، معبود حقیقي. دوستان اوس کوم کس چې د دې الله وظیفې کوي د هغې څه فایدې دي دغه درته ښیم. ګوره، اولنۍ فایده، کوم کس چې روزانه 1000 پیرې الله د دې ختم کوي نو د ده به کمال یقین نصیب شي. کمال یقین به نصیب کیږي انشاءالله. دویمه فایده دا ده دوستانو چې کم کس د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه مخکې چې کله جمعې ورځي، جمعې د مانځه نه مخکې چې ماسپښین لمونځ نه وي شوی، هغې نه مخکې دی کله غسل وکړي او صفایي وکړي. کله چې دی مانځه لپاره ځان صفا کړي او یو ځان له ځای کې کیني او د دې الله ډېر ووایي. دا الله ډېر ووایي. د څه دپاره؟ د هر هغه مقصد دپاره چې کوم دته ډېر زیات مشکل وي، خو جایز مقصد، چې هر جایز مقصد دپاره چې کوم کس د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه مخکې چې کله دی صفا شي او یو ځان له ځای کې کیني او دا الله ډېر ووایي، نو هغه مقصد چې ډېر زیات هم مشکل وي هغه به ورته الله پاک انشاءالله آسان کړي. دا ډېره غټه فایده. اوس دوستانو درېیمه فایده دا ده چې هر هغه مریض کوم چې طبیبان ډاکټران د هغه نه اجازه شوي وي او دی په کټ پروت دي، د دغه علاج وی نه کیږي او تاسو تیم پریشانه یئ چې یاره دا مریض دغسې پروت دی، نو په هغه مریض باندې ډېر د الله دا ذکر سړی ووایي نو انشاءالله دغه مریض چې دی هغه به هم د دې د برکت سره بلکل ټیک ټاک شي. خو شرط دا دی په دې کې چې د هغه د مرګ وخت نه راغلی. څلورمه فایده دوستانو، څلورمه فایده دا ده چې څوک هم د هر مانځه نه بعد 100 پیرې دا وایي الله، نو انشاءالله هغه به صاحب باطن، صاحب کشف شي. اوس پنځمه دوستانو، پنځم فایده دا ده چې داسې مریض وي چې هغه بیمار وي یا په هغه باندې د پیریانو اثر وي، نو دا الله نوم دا به په یو لوښي باندې چې 60 پیرې 60 پیرې ولیکئ او بیا به دغه وینځئ، دغه اوبه دغه لوښي به په اوبو کې حل کړئ او دا به په هغه مریض باندې وڅکوئ دغه اوبه، نو انشاءالله دا مریض به چې دی دی ورسره بلکل ښه شي. که په ده باندې د پیریانو اثر څه دا به ورسره هم مکمل ښه شي. دا یې بله غټه فایده. دوستانو اوس شپږمه فایده یې ډېره غټه دا ده دوستانو چې په کم کس باندې پیریان وي، ډېر تی خلک په کور کې پریشانه وي، نو دوستانو یو لوښی به راواغلی او په دغه لوښي کې چې څومره هم خالي ځای دی ټوټل به هغه خالي ځای د الله د نوم نه ډک کوئ، وبه لیکئ او دغه لوښی به بیا وینځئ په اوبو باندې او دغه اوبه به په دغه مریض باندې واچوئ، نو دغه مریض باندې چې کم شیطان مسلط دی هغه به وسوځولی شي او بلکل به روغ موړ شي. دا یې بله ډېره غټه فایده. اوس دوستانو ومه دا ده چې کوم کس د الله تعالی د محبت د وجې د الله ذکر ډېر کوي او شک نه کوي، نو هغه به د صدیقینو سره شي، صدیقینو کې به شمار شي. اتمه فایده دوستانو، اتمه فایده دا ده چې څوک د هر مانځه نه بعد 7 پیرې هو الله الرحیم لولي، نو د هغه ایمان به نه سلب کیږي او بله دا چې د شیطان د شر نه به هم محفوظه وي. دوستانو اوس 9مه فایده، کوم کس چې 1000 پیرې ولولي نو د دې د برکت سره به د هغه په زړه کې ایمان او معرفت چې دی هغه به ډېر زیات مضبوط شي. 10مه فایده دوستانو، 10مه فایده هم ډېره غټه او فایدهمنده ده چې کوم کس د جمعې په ورځ د مازدیګر مانځه نه بعد قبلې طرف ته مخکې او کینی تر د ماښامه پورې، د مازدیګر مانځه نه والا تر ماښامه مانځه په میانځ کې دقه ساعت قبلې طرف ته کینی او یا الله یا رحمانو دا ختم وکړي، ډېر دا ووایي تر د ماښامه پورې او بیا د الله نه څه هم غواړي نو انشاءالله الله پاک به ورته ضرور ورکړوي. نو دوستانو دغه هو د الله جل جلاله د نوم معنی او د هغې خواص چې زمونږ دپاره پکې ډېرې زیاتې غټې فایدې دي.
نو دا ویډیو د نورو دوستانو سره ضرور شریکه کړئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.